بس ما افتكر صاركم مكو هغه خو په بزوره انځي بیا کنه موږ ما یو په بزوره انځي تا خبر نه ولا ستا پټیو کې جوار مات کړی دي ته دا خبرونه خاطر څه کار لرم پرونه کار دا نشي مې اما چاورو بابله کوڅه تر اتاوشه موږ تاسو پون کې نو زه دلته ګرځي موږ شپون کې کو تاسو به معلومي کنه موږ خپل مرحله سلور په خیل لري وګدو وګړي لري او چاغوالي کې لګل لال محمد غونته دي هغه خو ولا محمد څوک دی دی خو نشته وي ته څه صلح غواړي هم دا ما صلح خپل منځ کې جوړې ته چې شمړو مت پکې راولې تاسو مې خبرې برابر وکړه ته پد کې د خلکو ته خبرې نشې ځکه تاسو ته ځان برابر کې به نور برابر وای شي دا والا مګر ځان ور برابر لکه ما غونځم ورکوټه کا دا پیغام دې کده مې پر لار ده کله د شي دا که سړی نیول غواړي هلکه سړی ونیسئ هلکه سړی ونیسئ دا سړی دلته راولئ دلته راوله دې ته هلکه سلامونه پامیر هنداري قدرمن دوریدونکو جوړ په خیر زه سراج الدین پژوا کې امداد ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بټي کوټ ولسوالۍ فارمیچار سیمه ده لیدونکو دلته راغلی یم غواړم تاسو ته ځانګړی پرنګ ریکارډ کړم په پرنګ کې زه ځان ته یوازې نه یم ما سره بل درون همکار حنیف الله حقیار صاحب هم دی ښه راغلاست سره مشې خپرونه کې ډېره مننه کور ودان حنیف الله حقیار صاحب په وزن کې سپک په عزت کې دروند دغسې معرفي کوه مونږه وزن خو کم دی او ښکاره خبره ده او عزت دې څنګه ده عزت مې الحمدلله ښه ډېر دی خو څوک یې نه کوي نو څه پې وکړم نشته ده لکه چې شته دی او خلک یې نه کوي هغسې زه خیر به هر حال سره خلک دې عزت کوي خو څوک چې پوهېږي په دې خپرونو په معیار څوک پوهېږي هغه دې قدر کوي او څوک چې نه پوهېږي هغه بیا نه پوهېږي که نه نو حقیار صاحب د هېوادوالو سره پرنګ ریکارډ کړو دا ځل به جذباتي پرنګ ریکارډ کوو څه ده انشاءالله دا ځل خو ما داسې ارادې کړي که نه چې ښه جذباتي او ښه فني خبرې به پکې ته استعمال چې دا ځل پکې مړ هم شم پروا نه کوي دا ځل دې چې په لښتي کې مې ومنډي قصه کې نه یې منډي خو دا خپرونه زه خاص هغه مینوال پر وړاندې کومه چې ستا خبره ته چې لږه مخکې یادونه وکړه که نه چې هغوی زموږ په دغه ویډیو په مطلب باندې پوه شي یو هغه سړی نه پوهېږي ډک نیوکه وکړي نو دغه نیوکې نه ځان ساتئ ملګرو دغه ګیله تاسو نه لرم نوکه خپل طریقه لري لیدونکو سره پاسې خپرونه جریان لري راځئ پرنګ ته ور داخلېږو تاسو مه راځئ موږ داخلېږو بیا هم لیدونکو ښه رالاست جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ ځوان راڅخه ولاړ د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ اکثره ځوانان چکر ته راځي د ملګرو سره نو دا سره به هم خبرې اترې ورسره وکړو چې د نن ورځ چکر څنګه پیل کړی سلامونه سره مشي خیر اوسې مننه لیدونکو ته ځان ورپېژنئ زه رنځور هلک یم د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی یم ماشاءالله ماشاءالله رنځور او هلک اوس ستا د هلک نوم دی او که د رنځور دی نوم دی دواړه مې نوم دی خو دې کې یو تخلص یو نوم وي که نه دې کې اوس کوم یو رنځور مې نوم ده او تخلص مې هلک نو که ته سپین ږیری هم شې که نه نو بیا به دا هلک تخلص به در باندې ښودل شوی دغه نه بیا خلک ورته وایي دا هلک سپین ږیری شوی دی بیا داسې وایي نه مشکل نه لرم دا ستا به مشکل تکلیف نه لري لرم څنګه دلته راغلم دا ستا به تکلیف لرم چې اصحاب تکلیف دوا ورته واخلو بل ته ډاکټر یې خود ډاکټر یم زه دوا ته ضرورت نه لرم وړي دوا ته ضرورت نه لري بل لګم دوا به درکړو صحیح شو ولې ځان راکړه دا مړکې مې دا خو د رقم دواګانې دي قرآن والقار بلا ځان ما ډبو ګوره یو رقم دواګانې دي یو د لختې کاري تا سره به د لختې کار وکړو پرونه مه خرابوه هو که نه زه هلته چکر ووهه کار کښېنه درس دې لوستی هو څومره سنه پورې اومه پورې مړه کدی مکتب دې په پټو کې څه کول چکر ته راغلي وو پټو ته چکر ته راغلی پټو ته شکر ته راغلی چکر ته ولې سخرود ته دوسراکی ته ډرونټي هر خوا ته تللي وو نن هم دې خوا ته هغه وه هغه ستا خپله خوا هغې څه نه وایم زه بس کار پکې څه ویلی نه شي ښه دا راته وایه چې نور ولسوالیو له په چکر باندې ځئ که نه ځئ موضوع هره کوم ملګري ځای عزت خوښېږي بس دغه نږدې نږدې ته ځو که نه چې 10 روپۍ کرانه ډېر نه وي که نه غریبي ده یو خو د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په زرن چې کله ځو کله په سایکل 2 نفره 3 نفره کښېنو ځو هغه ته هغه به ته ځې مونږ چې یو مونږ هر رقم ګاډي لرو الحمدلله ګاډی لرئ تاسو هو ګاز په تیل خوري هغه تیل هم خوري ګیس هم خوري دا به موټر نه خرګاډی ده ته څه مشکل لري زه د سره خپرونه لرم ها ته څه مشکل لري چې لري سره خپرونه لرم ورسره لګاو سره کنه نو ته چې ته شمړو مچ پک منځ کې راولي ما چې دې وځه قلا ګرځم دا خو زه لاړ خپل دا عمومي باغ دی نیوا زه سره سره خپل ولنم تا خو ته لاړ خپل کار دی وکړه
هو کنه زلاړ شه لنډ پانډې لکه سي موټو زور پورې نه سی به وزلار شه یا ډیره مننه نشي بوزستا خوشاله اوسئ دغه اووم صنف کې د مکتب ولې پاتې شو ولا هم سیم کې مکتب مې زه کپرې خو د بیا لاړم ترکیه ته وم سم کې د سکارو چې انګلیسي مضمون راغی انګلیسي به ډېر سخت ده کنه دا A B C دا نو خلک خلک کوي هغه مثلا کوي بیولوژي صحیح ده جغرافیه صحیح ده انګلیسي مې زرار سم زه لاړو راځنه بس ته د سره په انګلیسي خبرې کوي چې په انګلیسي خبرې سره I love you too ولې نه پوهېږي کنه والا که تا سره مې څه کار دی او کنه لکه ته چې د سره استاد ما ویلي چې I love you ته ما ته I love you too وای نو ما ته پوښتنه وکړو ته څنګه یې نو ته په انګلیسي باندې کوی دا یو ټکی د زده کړې خلاص انداز بس I love you too ډېر مهمه ده کنه چې ته څنګه یې څه لونه سره اوکې زه خپل کار لیکم داسې کار دی زلا شروع زه پوه نه پوهېږم زما جنجال دی سره څه جنجال دی پرون نو څه ولې ستا پټیو کې جوار مات کړی دي ته دا خبرونه خلاص څه کار لرم پرونه کار دا نشي مې اما چا ورور په بل کوڅه تر اتاو شه نه انجا کول نه چې مقصد په کوڅه راتاوي ما فکر مې کوي تاسو سره د خبرونه رښتیا جوړ درانه شندواره اصل رشتان وای انا کوي الته کیمره ښکار دي چواله کا خبرونه بعد مې جنگ دی ورسره جنگ دې څوک جنگ ښه شه ده نه ته دا جنگ ته جنگ کې وسره نه زه خو نو جنگ کوم چې جنگ ښه شی نه وي نو سپو کوو ښه شی دی که نه دا پر لګ بیا دا علي صاحب ته بوزل ته نږدې ده یاره ته ما ولګې خلاص ما مغزو کې نیم پارک دی نیم جوړ دی خو صحیح ده خبرونه روانه چې موضوع کې پر ده د خبرونه وروسته ورستا لکه هر څه داسې ته معلومیږي لکه تاسو خپل سره جوړې ما په عذاب ولا نه خپل کار کې ورور زلاړ څه ده مخ پر خبرونه کو وګوره بیا خبرونه ته نه شي ګوره د لیوانه پلانګ بدر کما ښه او د هیواد نه بهر د کله چکر وهل بس یو درې کالم ترکیه کې مسافري کړې ده بیرته ولې راغلی ولا بس نه بس خرچه ورسره خلاص شو بس کور ته راغی دلته خوراک مراک کفطار نه به خرچه مرچه خبره نشته نه خو خلک دې په زحمتونو ترکیه د استول ګوره مه کنه یاره ښه ولې مې ته ولې راغلی به ترکیه خلک ترکیه د زیو اخو هڅه کې چې خو لاشته بیرته راغلی ولې ولا بس ستونزه پیدا شوه راغلو څنګه پیدا شو لري شواله کو سیمه کو تر وصول هي کې زلا خزا تا ته ما چی ویلي دي بد دي کړی دي دا خو له سکانه ما سم وګوره زلا شواله کا زلا شواله زه خپل کار کوم زه قرار ورته ولاړ خو زه دا بیر راغله ګوره وهل کې ګرانه خالد لیدونکو ته پیغام ورکړه مهرباني خالدونو کې دغه پیغام دا ورور چې بس هر سړی باید خپل کارو کې سبو کی بس قرار پټو ته لغمان ته ډرونټي ته چارباغ ته باله بادام خبره پوي کنه پوي خپل وای ما ته وارو کته وارو کته سره کلانجه مو جوړه زه خو لانجه ونه یو پټ شي خبرو ته وګوره لاسه کنه ساده ګوري ما وخت ولې ځای کوي تاسو ته څه پر پیسې تا موږ ځای ما وخت ټو ځای کو دومره کې شي ترتنه زه که شی باندې تاو نو غټ نه ما ما غونې غټې دی نشي خزه پیغام لیدونکو ته ورکړه لیدونکو دغه پیغام دا ورور چې بس وخت ځای نه چې تا دا اول کوي چې بس ته بیا کنه پوي زرا راځه خیر څنګه وایي که خبرونه باندې کوي سره معلومه کوم زه څنګه نو صلح خبرم صلح کوي صلح ته څه صلح غواړي همدغه صلح ما خپل منځ کې جوړو ته چې شمړو مت پکې راولي تاسو مې خبرې برابر وکړه ته پد کې د خلکو ته خبرې نشي کړه ته ځان برابر کې بیان ور برابر وای شي حالکه مگر ځان ور برابر لکه ما غوښنه ور کوټه کا ته لانجی کې چې زور وګورم او لانجی په خبره سره بس نه چې بیا له تا هم کار نشته تا کار نشته دا ګوره دا خو دا باندې ماتو ما ګوره قسم څنګه ماته رخصه والله چې پوتیګه دی ولا ما ځکه نه والا کوي کې نه پیدا کیږي ځا ښه ډیره مننه خوشاله اوسې کور ودان موږ خو ډیره هڅه دا وکړه چې پتا باندې دا ډول کش نه شو ته چې دې لپاره خبره کې چې خبره خان دي دا دې معنا ده چې ته ځوان یو ځوانان باید قوي اوسي او قوي ځوان هغه چې ښه حوصله ولري نو ماشاءالله حوصله دې ښه ده دا حنیف الله حقیار زموږ خپل ملګری دی او زموږ هدف هم دا و چې ته ورې ته څومره ماشاءالله غټې غټوال در څنګه حوصله شته که نه بیا هم لیدونکو ښه راغلاست جوړ په خیر کلیواله سیمه ده او کلیوال ځوان سره ولاړ دی خبرې اترې ورسره کوو سلامونه ستړی مې جوړ په خیر وعلیکم السلام خیر سرور اخی جوړ بخیر قاری ده مننه خوشاله اوسئ لیدونکو ته نوم واخله نوم یې ولس خان دولتزی ده ماشاءالله ولس خان دولتزی او ځان ته اوس نو ولس او خان کنه دې خاصه نوم ځان انتخاب کړی دی ولس خو ولس دی ولس خان هم دی ډېر عجیبه نوم نه دی والا بس
دغه نوم ده نو ښه نوم دی که نه بس چا ته به ښه ښکاري چا ته به بد یاره خو موږ ته ښکاري خو ښه ښکاري بس چې تا ته ښه او تا را ښکاري څنګه ښکاري بس ما ته دا سړی ته ښه ښکاري که دا نوم یې ته ښه ښکاري نوم او سړی دواړه ته څه کار لري ها؟ ته څه کار لري دا زما یو دوه وزې ورکې شوي دي هغې پسې ګرځم نو څنګه موږ ته شپونکیان ښکارو موزې دلته ګرځي موږ ته شپونکیان خو تاسو ته به معلوم وي که نه موږ خپله مرکه کې څلور پښې لري اوږده غوږونه لري نو وزې خو او چاغوالي کې لکه لال محمد غوندې دی هغه خو ولاړ لال محمد څوک دی دې خوا نشته دی ښه ژوند راباندې څنګه تېرېږي والله بس شکر ده ښه ده الحمدلله اوس دغه د په اصطلاح د هندوانو او د سپینو خټکیو موسم دی که نه ته کوم میوزات پکې استفاده کوې دا پکې بادرنګ ډېر استعمالوي دې وخت کې وړی دی که نه شونډو کې سړی اچوي تربو کې سړی اچوي نو موږ خو بادرنګ نه دی ښودلی موږ خو خټکي ښودلي خټکي دا خو د اوړي سیزن دی که نه د بادرنګ اوړي سیزن وړي موسم خلک هندواني او خټکي خوري که نه زه خپل هر سهار 2 4 کې بادرنګ خورم نو موږ تا ته ویلو وروره مرکه کې خبرې کوم سره نه زه اوسګار خو نه یم اوزګار خو نه یم اوزګار خو نه ولاړ دی خبره ده او ځکه لاړ شه چې ما پوښتنه وکړه چې کومې خوښېږي والله بس اوس خو هر څه خوړل کېږي لکه دغه د خټکي هندواڼه وزدا شي نه دي وخت خلک پوښتنه زما بله ده که نه د خټکي او هندوانه دا په سبزۍ کې راځي که په میوه کې راځي دا سبزی کې راځي سبزیجات کې راځي دا لکه کوم شی چې ونه نه لري هغه عموما سبزی کې راځي که بادرنګ لکه زردک ونه ختم نه لري ونه ختم نه خو لري زه سبزی کې نه زه سبزی کې نه راځم خپله دې خبره په ځان راتاو کړله او نور کوم ځایونه په چکر باندې ځئ موږ ډېرو ځایونه د تللي لغمان د تللي او ډېر چې نغلو ته ځي او سروبي ته لارې مې شي کنټرولولی مړه یار خولې ته دې غونډ لارې وار وځولې ضرورت څه خبرې او کوي نغلو او سروبي چې لږ زر یخ دی که نه ساحه یخه ده خدای په تا کوم ځای خوښېږي موږ خو بس چې کوم داسې شوقي منظره زه بس هماغلته روان یم بس زه چکر وهم مصارف څه کوئ سره مطلب ملګرو سره په ګډه کوئ که نه دا بس هر ملګری مصارف چې که نه یو نفر یې کوي دا سره کومکي ځي که نه دا سوالګر ته راښکاري نه خو انډیواله ټول کې جګ د زور رسېږي انډیواله راخلي په ځمکې وړي اخلي په ځمکې په زور یې خوري لاړ شه ځه چې خوږېږي رانه ځه ډیکې مو که نه دا خو ودرېږه کټي پاس ځابول کوې او اختر له جامې کړي او اختر لم جامې کړي اختر له جامې کسان لدی کړي بس دواړه حساب کوم هم اختر هم ځان څو جوړه کړي دي کړي یو جوړه یو جوړه نو دا څنګه اختر دې جامې کړي او ځان دې کړي دی او یو جوړه کړي د اختر بچي غوندي بیا اختر بچي اختر تر د ماما چې چی دي تا څه ده ته چې بده بده ګوري بغل قرضاره دی ما ته څه مزاحمت کوې چې دلته زه مزاحمت نه کوم خپل سات تیرو منډي وای سات تیرا خو تیر که چېرته دغه هلته ما د خوند لګي لمر دلته سوری دی خاورو کې کښېنه سات تیر که دلته ته سات دلته تیرا سوری دی سوری دغه خو هم سوری شته ده که نه مرکه ده مون پرېږده اب ته چې کیمرا ده او ما ته ول نه ویلې که نه ساده ګولې ته اوس به تاسو خوښ شم ما ته په مول نه ویلې داسې کم وکړل دی ما ته هم د اول نه ویلی پوه شو ښه او پوهنتون دې لوستی نه مکتب دې لوستی نه بیخي نه پوهنتون نه نه مکتب نه یو شی مدرسه هم نه ده ویلی ولې بس شی کوې ته دغه خلاص وکنه بده خبره ده کنه شکیدل خو وی ګڼه کنه 10 روپۍ ران ټول ډیر خو نه علي ځه خو ودرېږه ځه ما سره هم نشي تعالی مې درکړې ځه خو ودرېږه ځه کی مو وراو کنه ځه خدای ور پس څنګه ګوره ده راشه نږدې نه دا څه کار دی واره که غوزه کنه ونډه یو لیشي خوګې دی نه ځلا شه تاسو کار نه ما سره کار نه لرم کانی کارونه دې کله کړي هو د کانیم کړی ده د کانی څخه د کاسانه قواره دقان او د کار دقانی به لازمي کړی کنه ځکه نو ځکه نه ځه ځه تمام زوله وې کنه مرګ ته مواله کنه خپل قطو کا پانا سي سړي ته لاړ شه کنه ځکه نه خو الله ارشه کنه نه زموږ تاسو کار دی ما سره لاړ شه کنه ځکه نه ماشوم خو نه هر سړی والا کې ماشوم نه مقدمه د ماشوم دی قدمه د ماشوم بس راغلی چکر ته بس لارې مېس کې ولاړ یار والا کې ته څه دې مونږ ته دغه والا که باغ د حالت مې ټیکټ هغه سه چکر د بار راغلی دغه سغون باغ د خوا ګرځا زما خپل خو دلته ګرم کالته ګرځم لاس ما چو وخت څو کښ کړو څه جنجال لري مونږ سره څه دغه جنجال لرم څنګه رسې دغه ته جنجال ما سره کې مزاحمت کوي دا ته چې خبره خبره ما کار لرل دی اخو دا دوی لاس لري که په قران او سمونه ما وایي تلاک سره دی ولا په قران نه بیا سره ونی شه یا سره خاصه ونی شه درا ولا دي کا والا نو دې قران نه نشي شواله کزا هغه نه راځم که پیغام درانه خلاص کوي کوم مړه ده خبرونه ختمه
بس څه به وي دغسې په عذابول کې یا خپلې خپرونې ته هم څوک نه پرېږدي بس راځي دا بیا خپل لیدونکو ته یا قربان جوړ بخیر وعلیکم السلام خیر جوړې تکړه بخیر ډېره مننه لیدونکو ته ځان وپېژنه نوم مې رحمان الله دولتزی د راغلی سخرود ولسوالۍ نه ماشاءالله ډېر ښه تا د هم ښه راغلاست ورستلی مشې مننه کور ودان داسې بیخي لرې ودې لږ نږدې راشه خیر ډارېږه مه نوم دې رحمان الله دولتزی نوم مې رحمان الله رحمان الله جانه څنګه یې شکر وت خپله خیر وخت در باندې څنګه تېرېږي شکر الحمدلله وخت نه تېرېږي څه کار کوي ما دا ډمپر چلو لارې چلو کاروبار هم څنګه دی بس ښه ده شکر الحمدلله ولا دا صدقه اوس وخت کې مزدوري نشته که نشته شکر ده و بس بیخي اوس هم پر مهال ډېرې دي مطلب کار نه خوشحاله و کار شکر ده خو اتیم یې ګورې دي دا څه به مرکه روانه دلته مرکه روانه ده هغه کیمره کې خو زما میږه ورکه ده ډېرې کیچې نوم دی خواته زمېږي لاړه خواته میږه راته زنګ والو دغلته یې به وایي نه ساده دا ګل څه دی لیوانی دی یا رحمان الله رحمان الله تخلص دولتزی هو تخلص تاسو یې چپرهار دولتزی چپلیار دولتزی یا هلته کلی ای زما د میږه هغه جګري رنګ دی جګري سر یې مالټۍ رنګ دی ما ته څنګه واله باید سلاد نمبر نه نشته د کمې کې ما هم ګورې ته میږي دا څه لیوانی دی ښه کوم خوراک زه خوښېږي ولا بس دا هم خوراک دی خو دا اوس هم بس نه لکه اوس ختمه که نه چې انتخاب چې کوم خوراک سره زیات خوښېږي اتي الوګان او کړوي ډېر خوښي چې مکس پاخه شي زما هم ډېر خوښي زما خوښېږي تا نه پوښتنه کېدل ما موږ په دې ډس کې نه یو چا نه پوښتنه کوي ډاک جواب ورکوو اتي میږه ورکه ده کوچی سړی راغی دلته خبرې کوي تاسو چې اکثره په چکر لاړ شئ که نه چې به خورئ زیات موږ خو چې اکثره لاړ شو بس دا د پسه غوښه پخوو پسه غوښه بس او مېنې تاسو کې د وریجې اشپز څوک دی ته اشپز دی که نور ملګري اشپزان دي بس دا د نور ملګري مشپزان دي او ته اشپزي کولی شي اتي دغه سپلای زما د میږې دی هم دغه پټي کړي دي دا زما د میږې سپلای دي مانا که میږه څپلۍ نه سپلای دي ځان میږي سپلای پخو کوي وړه دی خو سپلای په بوټان نه پخوي نه پخوي داسې کم وکړل ته ښه ما یادونه کړم تاسو که اشپز اشپز موږ ملګری ده او بل ته یو خپله اشپزي کولی شي بس خپله مې شک ټوکوی شو خو چې هغه پخولی شي بس دا داسې رومیان شي هګۍ مګۍ یا لوبیا مبیا یو شی بل او شی کله خو چې د اشپزي زده نه وي که نه بیا د باندې کاسې ماسې شیان و مینځي دغه شیان هغه خو په زور اینځي بیا کنه موږ باندې خو په زور اینځي تا نه خبر نه ته خو خبره ولا ښه پوهېږي کلیوال دی کلیوال دی نه پېژنم کوم ځای نه راغلی ده خیر کلیوال ساده ګل ځه فقط که تاسو قرضایم بدې مو ګورئ ضرور اتي میږي مې ورکې دي میږه برګه میږه ده برګه او تاسو درسونه لوستي ډېره مختمه میله دغه څلورمه صنف پورې میله ده څلورم صنف پورې هشت هشت کچه ولا قوت ځکه هغه زما میږه چې کله ورشي کنه دغه سندره وتی ما ډر کچه پچ برازي ورونه خپرونه روانه ده ته څنګه سړی چې ته روان نه خو دا خو زه په ځای ولاړه ده کنه روانه خو نه ده کنه موټر ده بایسیکل ده یار خپل وونه میږه نه وړو کې شه خپل د زړه هله وای هله لختیا کوټیا زدي دي وروره ساده ګل ده هلکه زموږ د هلکانو دومره غوسه کړه چې خپرونې معیار دونه خراب و مه راځه ځکه نه تاسو لیدونکو ته کوم پیغام ورکوئ خبره نه کړې بس لیدونکي دا پیغام لرو پوه شئ بس بې ځایه ګرځئ مه او دا پیغام ده که د میپر لاره ده کله داسې خبره نه پوهېږي دا چا پېښ شو مړ کوي دي ځکه نه څه خلته سړی ده یو څنګه خو دیونه پر زور هم نه لري دا هغه سړی نیول غواړي هغه سړی ونیسه کار غوی منډ شو یاره کار خراب شو والکه دومره د غیرت چې خوالیم درنه پاتې ده راشه وخت راشه موبایل لري چې ستې غورځم دا وخت نه لاړ شه
ها دا پیغام خولې زمونږ شان دی ښه شان د خو تا بشانه که پیغام دې لرونکي ته خلاص بس پیغودونه بیا هغه ته مې دا پیغام نه چې وروره خپل کاروبار کوئ او بې ځایه ګرځئ مه بوشئ او دغه پیغام دی او زما میږي ځان سره لازمي پیدا کړي دغلته ول دغلته دا خو په شرم نه ده شرم چیشته وایي خو زما د وزیر نوم دی که نه هغه زما د وزیر نوم دی شرم د وزیر ستا نوم شه خبرې دې سره کوم ته کوم یوې ساده ګل لیدونکو خپرونه امریکا ته پرېږدي تاسو وګورئ په دې چې د هغې وړ ګرځېدلی اوسېږي دا خو ما ویل چې زه هغې کې به یوسمه هسپتال ته خو داسې دروند دی ما پرېږدم یې دلته مننه لږ صبر ته لږ صبر سره ورزش کوم ډاکټر دوی کنه دا ګرځېدل چې پخو طبیعت دپاره ډېر ښه د پخو طبیعت دپاره ما دپاره نه ښه پخې جدا ته جدا یې او پخې جدا یم ښه نو خپرونه پای ته رسېږي تر هغې پورې تا نه مننه تا نه مننه لیدونکو نه مننه کیمرامین صاحب نه مننه او بله خبره به ده که غواړئ زموږ دا خپرونه وګورئ نو په امیر هنداره ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ او ادبي لکه ټالۍ نه سوکي ووایي په سوک او ستا چینل بل هغه نوی ویلاګ هم ورته تشریح کړه نه هغه ورته وروسته یم اوس نه لږ زره جالبه شي ورته ووایه زه ښځه ورته ویم او که زما شخصي چینل ګورئ نو افغان ویلاګ ته لازمي راشئ په یوټیوب کې ګوره فیسبوک کې نه یوټیوب کې راځئ خپرونه پای ته رسېږي خیر سره ښه وخت دی الله په امان